یوه سړي 4 زامن درلودل. له کوره لږ لرې یې د ګلابو یوه ونه ولاړه وه. یو یې په نوبت سره د کال په یوه فصل کې هغې ونې ته ور واستاوه. لومړی یې په ژمي، دویم یې په پسرلي، دریم یې په اوړي او څلورم یې په مني کې. وروسته یې ټول راغونډ کړل او ترې ویې غوښتل چې د هغې حال ورته بیان کړي. لومړي زوی یې وویل: ډېره بدرنګه، کړوپه او سره پیچلې ونه وه. دویم وویل: نه، په پاڼو پټه او هیله بښونکې ونه وه. دریم وویل: نه، په شګوفو بار او ښکلې ونه وه. د عطرو بوی یې خپراوه. تر اوسه مې دومره زړه وړونکې منظره نه وه لیدلې. څلورم او وروستي زوی یې وویل: نه، رسېدلې او په غټو غټو ګلابونو بار ونه وه. ژوند او ځواک غورې پکې وهلې. سړی موسکی سو او ویې ویل: تاسې ټول صحیح وایاست، مګر هر یوه د ونې د ژوند یوازې یو فصل لیدلی دی. نو دا حق هم نه لرئ چې صرف د یوه فصل په لیدلو د یوې ونې یا یو انسان د ټول ژوند په باب قضاوت وکړئ. د هر شي ټول خوند، هست و نیست، زور او مینه په پای کې راڅرګندېږي، هغه مهال چې 4 واړه فصلونه پرې تېر سوي وي. که په ژمي کې تسلیم سئ، د پسرلي د غوټیو غوړېدلو هیله، د دوبي ښکلا او د مني حاصلخیزي به هم له ګوتې درڅخه ووځي. مګر مه پرېږدئ چې د یو فصل کړاو د نورو ټولو فصلونو ښایست او خوښي درڅخه واخلي. ژوند ته یوازې د ځورونکي او ربړونکي فصلونو له زاویې مه ګورئ. پر سختو لارو د مزل پر مهال ثابت واوسئ، ښو شېبو ته به په خپله ورسیږئ. دا حکایت موږ ته دا یادونه کوي چې د ژوند سفر د مختلفو تجربو او احساساتو مجموعه ده. باید د هرې تجربې قدر وکړو، که هغه ښه وي یا بد. د سختو وختونو په ترڅ کې باید امید ولرو چې ښایسته او خوشحاله شېبې هم راځي. د ژوند د خوند او ښکلا لپاره باید د مختلفو پړاوونو په انتظار کې واوسو. د نورو پر وړاندې قضاوت باید له ټولې تجربې او لیدلوري څخه وشي. د یوه شخص یا وضعیت یوازې د یوه پړاو له مخې قضاوت کول ناسم دي. او د ژوند هره مرحله د ارزښت وړ ده، او د ټولو پړاوونو په درک سره موږ کولی سو د ژوند حقیقي خوند او ښکلا تجربه کړو. که د تاسو دا حکایت خوښ سوی وي نو مهرباني وکړئ ویډیو د سره لایک او شیر کړئ او زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ او د نورو حکایاتو او معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ سره پاتې سئ.